امرالله صالح د طالبانو په وړاندې د جنگ اعلان وکړ. بل پلو د افغان پوځ هغه الوتکې چې د شمال د سقوط پر مهال اوزبکستان او تاجکستان ته وړل شوې وي بیرته پنجشیر ته راوړل شوي دي او له هغه ځایه د طالبانو پر ضد جګړې ته چمتو شوي دي. طالبانو په پنجشیر کې د پخواني جهادي قماندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د نوي راټوکېدونکي مقاومت د ځپلو لپاره پنجشیر ته نږدې سلګونه جنګیالي ځای پر ځای کړي دي. امرالله صالح چې ځان د افغانستان د جمهوریت ریاست مشروع سرپرست اعلان کړی دی، په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو وروسته له هغې دا اقدام وکړ چې د دې ډلې په لسګونو جنګیالي د مقاومت د ځواکونو په مکمن کې محاصره شول. ښاغلي صالح لیکلي په عین وخت کې د مقاومت ځواکونو د سالنګ لویه لاره هم بنده کړې ده. داسې سیمې شته چې باید له ورتللو څخه ډډه وشي. د لیدلو په هیله د احمد مسعود سلاکارانو د امریکا غږ ته ویلي سره له دې چې د ملي مقاومت جبهه ښاغلی صالح د ولسمشر په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو هغه له دغې جبهې سره یو ځای شوی دی. طالب جنګیالي په داسې حال کې پنجشیر ته نږدې ځای په ځای شوي چې احمد مسعود د جبهې متحد ځواکونه چې د افغانستان د پوځ پاتې قطعې د پوځ ځانګړي ځواکونه او د محلي ملیشو قواوې په شامل دي په اندراب کې له طالبانو سره جګړې کوي. د طالبانو ضد جنګیالیو تېرې اونۍ د باغلان ولې 3 ولسوالۍ چې پنجشیر ته نږدې پرتې دي بیرته ونیولې. د طالبانو ډلې پرون احمد مسعود ته 4 ساعته وخت ورکړ چې پنجشیر هغوی ته وسپاري، خو ښاغلي مسعود وویل سره له دې چې جګړه نه غواړي او غواړي د مذاکراتو له لارې ستونزې حل کړي، که طالبانو برید وکړي په وړاندې به یې ودرېږو. د ښاغلي مسعود ویان د علي نظري ویلي چې تر اوسه په خبرو کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. خبرې په عمده توګه د دواړو اړخونو لخوا په پاکستان کې د استازو له لارې کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.